را وسو دی فایل رائټ کلیک ده دلته مایلی وو چې اول اوپن باندې څه کېږي دا د هر شي لپاره همداسې که ویډیو وي که کتاب هر شی چې اوپن وکړي خلاصېږي کریټ نیو ویډیو جوړېږي غواړي له اکسو څخه ویډیو جوړه کړي بیا دا برخه به فعاله کړي لکه مکمل البوم وي که نه البوم غواړي چې ویډیو یې کړي هو کېږي مکمل او داسې کېږي دلته وګورئ یو دانه چې راغی بیا نور یې داسې راغلی صحیح ده ښه اوس هماغه برخه خلاصېږي اوس وګورئ یو عکس راغی دلته که نه اوکې دا به سټوري ته اضافه کړي دلته یې کړي پلس ان سټوري دا اوس راغلی نور عکسونه څرنګه اضافه کوئ دلته ډیس پی سي څومره عکسونه چې لرئ ټول دلته اضافه دلته به راسو دلته views دلته هر عکس چې انتخابوي دلته هماغه انتخاب که ډېره انتخابوي کم انتخابوي هماغه ټول دلته راځي دا هم سټوري ته اضافه کړي پلس ان سټوري دلته اضافه کړي دلته تغییرات راولئ طرف ویلی وو چې موزیک راولئ یو خط ورسره ولګي وخت یې کم ډېر کړي هر شی وکړئ بیا اخر کې ټول انتخاب کړئ دا هم انتخاب کړئ دا ټول انتخاب کړئ فینش یې کړئ دلته ویډیو ته د هغه فکر راولې یا مثلا یو اوس نهایت ورته غواړي چې وایي مثلا یو ترانه ورته وایي مثلا میوزیک یې که نه هغه بګراونډ هغه بل مثلا کوم کله چلای بلکې سپویلر کړي بګراونډ میوزیک نشته خو هلته راځي که نه اوس چې راشي اوس بهته صوت یو شی صوتي صوتي اضافه کړي دغه څه که نه دا یو بلټن ده یو کسټم ده کسټمر کله صحیح ده دا خو بلټن ده دی خپله وینډوز د یو اواز دغه ته نه دا چې اوس اوکې کوي د عکس سره به د ته نه هم دغه راځي وګورئ د که خپله د کوم نعت یو څه راولري سره به له دې جوړ وسره دلته اوکې کوي اډ دلته وګورئ هماغه نعت هر څه چې دي هماغه پیدا کوي ویډیو هم کېږي درجه ارسي ورسره هو ویډیو هم اډ کېږي دلته اجازه لري د ویډیو دلته بیا رایټ کلیک وکړو ښه فوټوز کې هماغه فوټوز برخه خلاصېږي ښه پینټ 3D کې خلاصېږي دا بګراونډ کې انتخابېږي دا چې وکېږي بګراونډ ته دلته یار مې فوټوز کې خلاص کړو ځکه چې فوټوز کې ایډیټ هم کېږي ډېر فوټوشاپ پروګرام فوټوشاپ نام دا ویلی اوس وګورئ چې وینډوز خپله د روټیشن باندې دا تغییر وکړي که نه بل د فلیپ ده فلیپ داسې ده چې وګورئ داسې کوي ده هماغه تصویر دا وګورئ داسې کوي ښه بل دلته یو څو شیان نور وو دا فلټر کې څه شی کېږي دا حالتونه دي هر کومه چې انتخابوئ ورته یو څو شیان نور هم دي دلته زه به هغه هم راغلم دا وګورئ دا وضاحت ده چې څومره واضح وي تصویر دا چې کم کوي تصویر خیره غوندې کېږي ورکېږي په رڼا کې دا چې ډېر کوي تصویر ښه واضح کېږي بل دا چې دا څانګو ته د ستوره تیاره ورکوي بعضې عکسونه دا عکس ما مخکې اډیټ کړی لږ خطر داسې اوس وګورئ د بغل نه یې د ستوره تیاره بل کله چې د شپې یو عکس واخلئ که نه د سترګو کې داسې سره رڼا پیدا کېږي کله چې دا وکې کوي هماغه سره رڼا لرې کوي دا وګورئ بیا هغه سترګو باندې کلیک وکړئ هماغه رڼا څخه لرې کوي دغه بیا ښه برخه ده دا یې څه شي لپاره ده چا په مخ باندې چې داغونه یې که نه په دې باندې لرې کېږي مثلا دلته وګورئ دلته لږ داسې داغونه دلته کلیک وکړئ هغه لرې کوي کلیک وکړئ لرې کېږي مثلا دا تنده یې وګورئ دا چې داسې ده دلته کلیک وکړئ دا هغه ورسره نیسئ هماغه ټول شیان چې دي هغه ټول خپل اتوماټیک معلومیږي نه چې لږ احساس دلته به هغه به صفحه هم نیسي په دې باندې هم دغه ورکېږي
بیا خیر راست سیو کې سیو کی صحیح سره دا ښه تخنیه وکړه ایده چارج کم دلای خاطر دسی سرگردانه ده دا سپارش رایټ کلیک وکړئ د همغه مشخصات راځي ایډیټ چې انتخاب کړئ په پرنټ کې خلاصېږي دا په پرنټ کې رنګ ورکوي هر څه چې کوئ پرنټ کې که پرنټر یې پرنټ کېږي دا پروګرامونه یې ما سره دي تاسو سره بیا نشته سکایپ چې دا د چهارشنبې په ورځ وایي دا چې روټیټ یې کوي تغییر کوي څو درجې تغییر کوي روټیټ رایټ اوس ورده طرف ته یو بل روټیټ هم چې ورک سمیږي روټیټ داسې سم سم کاست ټو ډیوایس کله چې یو موبایل کمپیوټر وصلې دا چې اوکې کوي دغه تصویر دی هغه موبایل ته کنه په هغه موبایل کې همداسې معلومېږي موو ټو ون ډرایو انټرنیټ سره چې وصلې ون ډرایو ته دا عکس کټ کېږي ون ډرایو کوم ویل یو کنه ون ډرایو میموري ده په انټرنیټ تاسو کاست ټو ډیوایس بل موبایل ته ځي او بعد موبایل نه دي سکرین میررینګ ورته وایي هغه لري چې سکرین میررینګ ولري دا موبایل کمپیوټر وصلېږي بیا موبایل کې کار کوه کمپیوټر کې کار کوي په شیر کېږي اوپن ویت کې د تاسو خوا که پارچ خلاصوئ په پرنټ کې پرنټ 3D کې هر څه کلیک وکړئ بیا خلاصېږي زه سنیپ اوکې کوم اوس وګورئ دا په سنیپ کې خلاصېږي هماغه تصویر راځي دلته نور خو سنیپ هم کار کړی و که نه که رنګ وډېروئ هر څه چې کوئ نور ریسټور ټو پریویس کله چې له وینډوز نه بیک اپ اخیستی وینډوز چې ریسټور کړي ټول شیان هم ریسټور کېږي په دې چې کلیک وکړئ بیا دا ریسټور کېږي ورسره سینډ له بلوتوث یې لېږئ له هر شي چې سینډ کوئ کټ له دې ځایه اخیستل کېږي بل ځای ته کاپي له دې ځایه کاپي کېږي بل ځای ته شارټ کټ یو آسان یو شارټ کټ یې جوړېږي سایز به هم کم وي په هغه چې کلیک وکړئ دا تصویر بیا خلاصېږي په ډیلیټ رینیم نوې بدلېږي فایل اونرشپ چې دا چا شخصي دی که څرنګه پرسونل چې انتخاب کړي بیا دا شیر کېږي دا بیا دا دلته شیر برخه ده بله دې بیا کار نه کوي بل پروپرټیز کې مشخصات راځي مثلا څو کیبي ده څومره اندازه لري دا شیان هایډن څه شته ویلو هایډ کوي بیا څوک یې لیدلی نه شي که دا بیا ریموو کړو اوس مثلا دا پی ډي اف فایل دی صحیح ده په دې چې کلیک اوپن خلاصوي درته دا پروګرامونه ما انسټال کړي لږ خطر ده راځي په شیر کېږي اوپن ویت کې تاسو په خوا کې باندې پروګرام خلاصېږي که نه هر پروګرام چې انتخابوئ نور کټ کاپي دا ټول شیان اوس پوه شوئ هر شي چې انتخابوئ ټول کې همداسې کېږي که ویډیو انتخابوئ هر شي چې کوئ هغه ما انسټال کړی دی هغه چې انسټال هغه مې اوس هر شي باندې چې رایټ کلیک وکړئ همداسې کېږي دا ویډیو ده په ویډیو چې رایټ کلیک وکړئ د ویډیو مشخصات راځي هماغه خبرې دي اوپن دا ټول شی رایټ کلیک باندې پوه شئ دا پارک لپاره ده دا که مهم خبرې پکې وروسته لږ څه شی و user account دا user option power option د mouse کنټرول پینل چې دی د کمپیوټر ټول تنظیمات چې کنټرول پینل ورته وایي موږ تاسو ټول برخې خلاص کړئ صفحې برخه خلاص کړه مهم پروګرامونه هم خلاص کړو ټاسک بار هم ختم کړو دلته چې راتلو که نه نویګیشن پین دا برخې چې وي دغه ټول هم خلاصې کړئ اوس راځو کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې ډېر برخې مو خلاصې کړي دلته چې درسونه ویل هغه مو سره خلاص وي بعضې برخې چې پاتې دي هغه به نن سبا کې کوو دلته رایټ کلیک رن ته راستئ ولیکئ کنټرول چې ولیکئ یو برخه راځي چې هغه ته وایي کنټرول پینل د کمپیوټر مکمل تنظیمات دلته پراته دي ټول تنظیمات یې دلته دي لکه موبایل سیټینګ ته چې ځئ دا همداسې ښه یوزر اکاونټ دته وایي یوزر اکاونټ برخه دلته لیکلي میک چینج ټو مای اکاونټ
دا د ما اکاونټ زه غواړم په دې کې تغیرات راوړم. دا یو ګورې عکس دی، دا دلته عکس بدلولی یم سي، دا اخر کې لیکلي براوز، په دې چې کلیک وکړئ هر عکس چې انتخاب کړئ همغه عکس انتخابېږي. تاسو هر عکس چې انتخاب کړئ همغه عکس انتخابېږي. کامره چې کله کوم شی بسي خپل عکس اخلي، دا کامره فعاله کېږي. اوس غواړئ چې له دې څخه عکس واخلي بیا همغه عکس انتخاب کړئ. دا وګورئ دا به اوس کامره بیا راسي. دلته چې لیکلي اډمنسټریټر هغه اکاونټ ته وایي چې ټول صلاحیت لري کمپیوټر کې. که ډرایو ډیلیټ کوي، که بل اکاونټ جوړوي، ټول صلاحیت یې سره شته. خو که ته بل اکاونټ جوړ کړې هغه بل اکاونټ بیا ته صلاحیت نه لري. دا یې ما ایمیل معلومات دي، وګورئ دا د ما ایمیل د ایمیل به انشاءالله دلته کوم. د چار چې مې پر ورځ ایمیل جوړېده هغه مې وکړ. دا د مایکروسافټ اکاونټ د همغه ایمیل هم ورکړي یا پاسورډ یې بدل کړي مایکروسافټ اکاونټ جوړېږي سره. بل ساین ان آپشن دی. اول دلته دا هیلو فیس داسې ده چې تاسو عکس کله چې کمپیوټر ته ساین ان کېږي عکس هم اخلي، په عکس باندې ساین کېږي. همداسې کار چا کړی موبایل کې؟ موبایل مخته ونیسئ. ما موبایل کې شته، اوس زه یې همداسې کوم خلاصوي. دا وګورئ چې کمپیوټر ته بیا وګورئ خلاصوي درته. وګورئ دا کمپیوټر همداسې کېږي، خو شرط یې دا چې کامره یې باید قوي وي. که کامره یې قوي نه وي بیا نه بیخي دا برق کار نه کوي. بل فنګر پرنټ ده، فنګر پرنټ چې دا کمپیوټر کې باید خلاصېږي. لیدلي به مې باید کمپیوټر هغه هم له دې ځایه برابر چې وایي لري دلته یو ځای لري باز کمپیوټر هغه دلته سیټ کېږي، دلته لګېږي په خپل ګوته راجستر کوي، بیا وخت چې ګوته دلته کېږي بیا خپله خلاصېږي. بل هیلو پین ده، دلته پاسورډ جوړېږي خو پن اعدادو کې ته نه جوړېږي، 1 2 3 کې، خو فقط یو انټرنیټ سره باید چې وصلېږي. انټرنیټ سره وصل شي اډ یې کوي، بیا وروسته لږ انټرنیټ راغلی انټرنیټ څه نه کار بیا کار کوي. فقط سکیور کی څه شی ده؟ سکیور کی داسې ده چې تاسو له خپل فلش څخه فلش داسې جوړ کړئ چې کمپیوټر ته وصل کړئ خلاصېږي. هغه یو پروګرام د هغه انسټالېږي، بیا وروسته له هغه یو کی جوړېږي، هغه فلش ته کاپي کېږي. هغه فلش چې کله کمپیوټر ته ورکړي اتومات نه کوي کمپیوټر. پاسورډ باندې هم خلاصېږي. که فلش ماذر واچوي خپله خلاصېږي، خو هغه کې باید چې ته رکي واچي لکه موټر غوندې داسې. بل دغه برخې بیا کار کوي. پاسورډ څه شی دی؟ پاسورډ کې همغه الفا نومریک هم چې ویلي که نه، حروف هم راځي، اعداد هم راځي، دا ټول پکې راځي. پاسورډ بیا ضعیف هم کېدای شي، قوي هم کېدای شي. که تنه اعداد ولیکئ، له تنه حروف ولیکئ، هغه ته ویک پاسورډ وایي. بیا که حروف او اعداد ولیکئ او سمبولونه سره ولیکئ، بیا هغه ته سټرنګ وایي. دا زه اوس چینج کوم. اول به مخکینی پاسورډ ورکړئ، اوس نوی پاسورډ ورکړئ. زه مثلا لیکم 1 2 3 1 2 3. دا هند څه ته وایي؟ هند چې دا موږ تاسو شفر ته وایي که نه؟ دا یو شفر ده چې کله ته پاسورډ غلط کړې تا ته یو شفر درکړي چې تا پاسورډ دغه ده. زه دلته لیکم مثلا لیکم چې نمبر. کله چې زه څه وارې پاسورډ غلط کړم بیا ما ته لاندې څه لیکي؟ پاسورډ هند نمبر. وایي دې ته شفر یې څه شی ده؟ نمبر. بیا تا په ذهن کې راځي چې ما خو دا درکړي. دا یو څه شی دی تاسو سره کومک کوي چې تا پاسورډ پیدا کړئ. چې 2 3 وارې پاسورډ غلط ولیکي بیا لاندې د همدا درته لیکي. که نیکسټ یې ووهئ بیا بدلېږي. پکچر پاسورډ هم استفاده کړی کوم وخت؟ دا هم دغسې ده. وګورئ که دلته به زه یاري ورشم، که دلته به راسو چینج پکچر، که زه به له دې ځایه یو عکس انتخاب کړم. دا وګورئ دا عکس مې انتخاب کړم. که یوز دس پکچر دلته څرنګه ده؟ درې برخې انتخاب کړئ خپل د هر عکس چې اول لازم زه دغه برخه انتخاب کوم. صحیح شو؟ اوس وایي دویمه برخه انتخاب کړئ. بیا راځم دغه سترګه انتخاب کوم. اوس وایي دریمه برخه انتخاب کړئ. په دریمه کې کوم ځای انتخاب کړو؟ مثلا به دا ځای انتخاب کړو. اوس بیا همدا بیا انتخاب کړئ. دا اوله، بیا دغه دویمه برخه او دا دریمه برخه. دا چې فینش کوئ کله چې کمپیوټر ته راځئ دا به له تاسو څخه هر وخت دا غواړي. اوس وګورئ زه چې وین ال وهم، وین کی او ال
دلته چې ورسئ ښه ساین ان تصویر حذف نیم دې ساتي ځان سره یو دانه کاپي ساتي دا وګوره دلته باید چې کلیک وکړو بیا باید دلته کلیک وکړو او بیا دلته دا چې ریموو کړو بیا ریموو بل ډینامیک لاک دا ډینامیک لاک هغه وخت فعاله کېږي چې تاسو کمپیوټر موبایل له بلوتوث له وای فای وصلي چې تاسو موبایل لرې سي بیا دا تاسو کمپیوټر ته رمزولیږي که دا فعاله کوي اوس موبایل ما موبایل بل کمپیوټر وصل سي بلوتوث قطع سي کمپیوټر ته خپل رمزولیږي رمز څنګه لګي داسې کېږي دغسې کېږي لکه وین کي او ایل چې وایي هماغسې کېږي داسې کېږي صحیح ده دا ډینامیک لاک ده چې فعاله کوي بلوتوث او کمپیوټر بلوتوث هم چې وصل کړي همداسې کېږي بیرته پورته به راسه دلته نور خبرې پاتې که دلته لیکلي چینج اکاونټ نیم په دې کې به څه شی کېږي نوم ته هغه نوم یې بدلېږي دا به یاد کړه دلته نوم ورکړئ چینج نیم ووایئ نوم بدلېږي خپل کمپیوټر نوم بدلېږي یور اکاونټ ټایپ د اکاونټ ټایپ بدلوئ ټایپ یې څه شته وایي یو اډمن ده که نه یو سټانډرډ یوزران دي اوس دا خو اصلي مکمل اختیار یې د سره ده که بل اکاونټ ولرئ بیا کولی شئ چې سټانډرډ انتخاب کړئ په یو اکاونټ باید چې اډمنسټریټر وي اصلي مدیر یو نفر وي بیا 9 نفر هغه اداره کولی شي بل دلته لیکلي مانیج انادر اکاونټ غواړي چې بل اکاونټ جوړ کړئ بیا دلته بل نفر لپاره اکاونټ جوړوي دلته راسئ اډ باندې کلیک وکړئ د هغه نوم ورکړئ مثلا نوم یې صفي پاسورډ دی 123 مثلا دلته یو هینټ ولیکئ زه لیکم چې 231 کله چې پاسورډ مې یاد اوس بیا دا په یاد کې راسي که نه نیکسټ فینش اوس دا د یوزر جوز دا د بلې چې باندې کلیک وکړئ هماغسې مشخصات د هغه هم راځي نوم یې بدلوئ پاسورډ یې بدلوئ هر څه چې کوئ بیا کله چې دلته راسئ دلته دا وګورئ دا د صفي ده اوس صفي چې راځي خپل برخې مې استفاده کوي زه به خپله برخې دا ډیسکټاپ چې ده دا صفحې مخه دا دماغ او د بل نفر به فرق کوي زه چې دلته څه شی کوم هغه دماغ مربوط کېږي هغه چې خپل هر شی کوي د هغه مربوط کېږي زه د هغه ول نسم لیدلی هغه مربوط په یو کمپیوټر کې چې هو په یو کمپیوټر کې که هر څومره نفر یې ټول همداسې تقسیمېږي 10 نفر یې استفاده کولی شي که اوس بل جوړوئ بیا مانیج اوکې کوي بل هم جوړولی شي دلته که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ بیا څه کېږي بیا پاکېږي اوس غواړئ چې هغه ما د صفحې مخې به باید فایلونه وي که نه وایي هغه غواړي چې ډیلیټ شي که وساتل شي که کی پکې پاتې کېږي که ډیلیټ کړي بیا ډیلیټ کېږي اوس ډیلیټ اکاونټ هماغه نفر ډیلیټ شي کی پکې بیا ډبل یوزر ته راځي او دغه فایلونه چې دي هماغه تا ډیسکټاپ ته راځي کاوین آر کنټرول بل پاور اپشن ده پاور اپشن برخه موبایل یو بل ځای او دلته راسئ چینج پلان سیټینګ دا برخه موبایل یو که نه کمپیوټر رڼا څه وخت بنده سي 15 دقیقې بعد چې استفاده ونه کړو 10 دقیقې بعد چې په چارج کړي سلیپ ته څه وخت ولاړ شي بل هغه تخنیک هم ویلی و چې څه وخت له 0% کم څه اتومات راځي که بل د ماوس دا دته څه وایي دته ټچ پیډ وایي ټچ پیډ هغه منځ کې چې یو څه شی د هغه لیدلی د ټرک بال ورته وایي یو کوچنی ماوس لیدلی دلته ما کمپیوټر کې شته هغه ته ټرک بال وایي ټرک بال دا د ماوس لپاره دی صحیح ده ماوس خو پېژنئ دا ماوس ماوس کمپیوټر سره وصلېږي ایکسټرنل ماوس کله چې وصل کوئ دلته لیکلي سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټنز یو رایټ کلیک لري یو لیفټ کلیک کله چې دا برخه اوکې کوئ رایټ کلیک او لیفټ کلیک یو سره بدلېږي رایټ کلیک لیفټ کلیک ته دی لیفټ کلیک رایټ کلیک دی د ماوس لپاره ده بل دلته لیکلي ډبل کلیک سپیډ
کله چې یو څه باندې تاسو ډبل کلیک کوئ سلو کلیک کوئ که تیز کلیک کوئ که تیز کلیک کوئ بیا وګورئ څه شی کېږي دا به یې اپلای کړو دلته وراسه اوس چې زه په دې باندې کلیک کوم صحیح ده باید ښه تیز کلیک وکړم که سلو دې کلیک وکړو بیا کار نه کوي اوس یو وارې مې کلیک وکړو بیا چې کلیک وکړئ باید چې ښه تیز کلیک وکړئ کنه یې نه خلاصوي اوس باید ښه تیز وکړئ بیا خلاصوي وګورئ څه تیز بدون له نه خلاصوي هغه ولې هغه دلته موږ دا برخه تیزه کړې که دا سلو کوي بیا پروا نه لري بیا که یو کلیک وکړئ لږ وروسته بیا کلیک وکړئ بیا خلاصوي دا به وینډي ته راسي اوس چې یو باندې کلیک وکړه که لږ وروسته بیا هم کلیک ورباندې وکړي پروا نه لري لږ وروسته خلاصوي خو که تیز بیا چې ښه تیز کلیک وکړئ بیا دا به راسي بېرته هماغه ماوس به انتخاب کړو بل دا ده چې کله تاسو په ماوس باندې یو څه له یو ځایه بل ځای ته وړئ که نه دغه عکس زه له دې راوړم دلته صحیح ده له دې راوړم دلته خو ما دلته څه شی نیولي لیفټ کلیک مې سره نیولی لیفټ کلیک باندې نیسئ بیا له یو ځایه بل ځای ته ځي وګورئ دا ځي که بدون له لیفټ کلیک یې غواړئ بدون له لیفټ کلیک هم کېږي دلته راسئ دلته بټن ته باسئ دغه برخه چې فعاله کوئ بدون له لیفټ کلیک هم کېږي څرنګه کېږي اوکې دغه عکس ته لږ حرکت ورکړئ لږ پتې پرېږدئ اوس هغه خپل حرکت کوي بدون له دې چې ماوس ته لاس وړئ دا وګورئ هر یو چې وړئ هماغلته کلیک وکړئ دلته کلیک وکړئ همدلته داسې خو شرط یې دا ده چې دا برخه به فعاله کوئ دغه برخه چې فعاله کېږي که نه بیا نه بل دلته د پوینټر دغه د ماوس علامې ته پوینټر وایي دغه علامه چې دلته پوینټر ویل کېږي دغه علامه دا پوینټر هم که خوښېږي نه دلته نور پوینټرونه هم شته وګورئ دا پوینټر ده هر کومه چې انتخاب کوئ اپلای وایي هماغسې کېږي وګورئ ماوس پوینټر بل رقم دا پوینټر بل رقم نه ده اوس هغه لاندې ځای معلومېږي که نه داسې حروف هم لا معلومېږي آس هم ستاسو پکې شته څه شی شته آس به چې وخت منډې وهلې هغه نه اوس نشته کتاب کې دا اوس وګورئ دلته نور هم انتخابولی شئ هر کومه چې انتخاب کړئ هماغه انتخابېږي بیا وګورئ اپلای به کوئ اپلای یې کړئ هماغسې کېږي دلته خپله نور هم شته چې براوزه کوي دلته نور هغه هم شته هر کومه چې انتخاب کړئ هماغه انتخابېږي بل انیبل پوینټر شاډو کې لږ سوری پیدا کوي که دا لرې کړئ بیا سوری لرې کړي دا به بېرته راسو نن به انتخاب کړو اوکې به کړو چې بېرته هماغه اصلي یو څخه جوړ شي بل پوینټر آپشن ښه دا پوینټر هم اوس سلو روان ده که نه په طریقه باندې چارج یې بیا یو ښه سم روان ده که دا تیز کړي څه شی کېږي وګورئ داسې کېږي وګورئ داسې دا داسې تیزېږي بیا که دا اوکې کړي اوس وګورئ داسې تیز روان دغه برخه چې نیم ته راغلی بیا نیم که سلو یې کوي بیا ډېر ورسره په تنګ شي ښه دا وګورئ اوس داسې کېږي دا وګورئ تر دې ځایم چې راځي ډېر سختي لري اوس به لږ مناسب بل انهانس پوینټر پرسپشن د پوینټر دقت ته وایي چې دقت یې ډېر وي که کم وي که دا فعاله وي بیا یو څه شی انتخابوي ښه اسان انتخابېږي ولې دا انتخاب ښه سم انتخابېږي که نه که دا دقت یې ورڅخه لرې کوي بیا انتخاب یې سم تیز نه کېږي یو څه شی چې انتخابوي بیا ښه تیز یې نسي انتخابولی دا چې دغه تیز کوي بیا ښه احساس کېږي وګورئ اوس یو څه شی چې انتخابوي ډېر لږ داسې هغه کېږي ماوس هم داسې لږ شور کړو وګورئ مثلا دا چې انتخابوي داسې لږ هغه کېږي بیا چې دا فعاله وي بیا ښه سم انتخابولی شي وګورئ دا هر شی چې انتخابوي ښه سم انتخاب رنګ ورکوي څرنګه لږ دقت یې ډېرېږي مثلا نه خو هماغه چې په چي باندې کلیک کوي هغه یو شی درته روښانه کوي او داسې اوس وګوره داسې بل automatically move pointer to the default button کله چې دا فعاله کړئ څه شی کېږي اوس چې رن راولئ په رن کې اوکې خپله انتخاب ده اوس ماوس وینئ دلته ده که نه د پوینټر اوس چې رن راولم اوس مستقیم ځي رن ته یعنې اپلای یې کړو دا به اپلای کړو کله چې دا ځای فعاله وي تاسو رن راولئ دا مستقیم ځي اوکې ته رن ته اوس یې وګورئ هغه اوکې انتخاب نه ده تیاره ده انتخاب ده دلته دغه په همدې باندې انتخاب چې دا فعاله کوي اوس غیر فعاله کې بیا نه کېږي وین آر چې ووهئ اوس خو نه ده انتخاب خو که دا برخه فعاله کوي بیا په هغه باندې حرکت کېږي
که دلته لیکلي ډسپلی پوینټر ټریلز د پوینټر ته چې حرکت ورکوئ د ده معلومات هم درکړي. دا چې اوکې کړي اوس څه شی کېږي که اوس چې ماوس ته حرکت ورکوئ د ده سټوري هم درته وایي که دا ولې نه چې داسې حرکت ورکوئ تاسو بیا چک کړئ نه پوهېږم چې ولې دلته نه راځي د ماوس پسې هم دغه نورو د سټوري هم داسې ټول بل دلته لیکلي دا که دا بل داسې اندازه یې کمه کړم اوس به لرې اپلای کړم دا نه پوهېږم چې نه تاسې چک کړئ راځي حتما. بل دلته لیکلي هاید پوینټر وایل ټایپینګ کله چې ټایپینګ کوو هغه پوینټر پټ کړه څخه اوس دا اوکې کړئ را بسو نوټ پیډ ته نوټ کله چې ټایپینګ کوئ اوس وګورئ ماوس پټ دی که نه ماوس نشته دغه علامه خو شته خو ماوس خپله نشته صحیح ده. که غواړئ چې ماوس پیدا سي بیا دغه برخه وکېږي بیا کله چې ټایپینګ هم کوئ ماوس به ولاړ وي درته. بل دلته دا برخه به فعاله کړو هایډ به یې کړو دا څه شي لپاره ده کله چې ټایپینګ کوئ بیا چې کنټرول ووهئ ماوس خپل ځان درته ښکاروي. زه دلته اوس ماوس دلته پرېږدم صحیح ده یار به ټایپینګ ته راسو ماوس به دلته پرېږدم صحیح ده. اوس ټایپینګ کوم کله چې ټایپینګ کوم ماوس پټ شي که نه اوس چې کنټرول ووهئ هغه ماوس ځان درته ښکاروي وګورئ هلته یې ښکاره دي وایي ماوس دغه ځای کې اوس چې ماوس ته حرکت ورکوئ وګورئ هماغه کنټرول ووهئ بیا د راځي که دا برخه فعاله یې راځي که نه بیا نه راځي. بل ویل څه شته وایي هغه د ماوس منځ کې یو ویل ده که نه چرخ ده کله چې هغه حرکت ورکوئ په یو وخت کې څو لاینه ولا تېر سي 3 لاینه که یو صفحه که دا انتخاب کړئ په یو وخت کې یوه صفحه تېرېږي که مثلا ورډ پروګرام کې چې هغه ته لږ حرکت ورکړي یوه صفحه تېرېږي سره دا هغه داسې مستقیم هم حرکت خوري دا بل طرف هم حرکت خوري یو حرکت یې داسې ده که نه یو حرکت یې داسې ده کله چې داسې حرکت ورکړي څو لاینه تغییر پکې واسي بیا دا هم انتخابولی سي. بل هارډویر ده دا ماوس هم چې انسټال کړی دی د مشخصه چې دا د کوم شرکت مربوط کېږي او کوم ماوس ده دا کوم شی که بس هم دومره